ملګرو د کروم براوزر دته یو داسې پټ او ډېر زیات د کمال والا سیټینګ درښایم. کله چې تاسو دغه سیټینګ آن کړئ، که تاسو په کروم براوزر کې څه هم ګورئ، نو هغه تاسو چې کومې ژبې ته ټرانسلیټ کول غواړئ ټرانسلیټ کولی شئ. دا اوس تاسو کتلی شئ ما په کروم براوزر کې دا یو سیټینګ کړی دی. که زه دا سیټینګ آن کړم، کته تاسو کتلی شئ ما سره هر څه په انګلیش دي. دلته دا سیټینګ آن شو، د انګلیش ټو اردو شو، صحیح شو. اوس دلته چې څه هم په انګلیش شو، هغه ټول په اردو کې مونږ ته شو کیږي. دا سیټینګ تاسو په خپل کروم براوزر کې هم کولی شئ. څنګه به یې کوئ؟ دغه دپاره به تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر راوړئ. بره به تاسو پرې 3 ډاټ کلیک کوئ، ښکته به راشئ، پرې سیټینګ آپشن به کلیک کوئ. ملګرو بیا به ښکته راشئ، دلته ایډوانس آپشن دی، په دې کې به پکې تاسو له آپشنونه درکړي. نو تاسو به ښکته راشئ، دا یو آپشن دی ټول بار شارټ کټ، په دې به کلیک واخلئ. دلته دا تاسو سره مختلف شارټ کټ دي، تاسو نورم اډ کولی شئ. دلته دا یو شارټ کټ دی ټرانسلیټ، دا ما آن کړی دی، دا به تاسو آن کړئ. چې څنګه هم آن کړئ بیک په شئ. دلته به دا شارټ کټ تاسو سره بره په دې ځای کې شو کېږي. که تاسو په کروم براوزر کې څه سایټ څه هم ویزټ کوئ، نو تاسو سره به دا یو شارټ کټ دلته موجود وي، صحیح ده. نو تاسو به څه کوئ؟ دا به آن کوئ. اوس تاسو کتلی شئ څنګه هم چې آن شو، کوم لیکل چې په انګلیش هغه ټول اردو ته واوښته. اوس تاسو دا کوم لینګویج چې دی دا هم چینج کولی شئ. په دې سیټینګ به کلیک کوئ، په دې مور لینګویجز به کلیک کوئ. دلته اوس ما سره یو انګلیش دی، اردو، یو بله ژبه. دلته دا پکې ټول لینګویجز دي، صحیح شو. دا پښتو ده، دا پکې ما اډ کړه. دا هر څه لیکل چې دي دا اوس پښتو ته واوښته، تاسو کتلی شئ. په دې طریقه باندې تاسو دا سیټینګ په کروم براوزر کې کولی شئ.